پنجشیر کې جګړه ریپورټونه وایي د مقاومت جبهې یو مهم قوماندان وژل شوی. طالبانو لخوا پنجشیر کې د دوی د حکومت مخالف ملي مقاومت جبهې وسلوالو خلاف د روانو عملیاتو پر مهال سخت نښتې شوي دي. ریپورټونه وایي دغو نښتو کې تازه د خنج ولسوالۍ شبا قرارګاه لپاره د ملي مقاومت جبهې قوماندان یار محمد له خپلو 2 زامنو او 5 نورو ملګرو سره وژل شوی دی. ځینو ځایي رسنیو او ژورنالستانو ویلي چې دا کسان لومړی اسیر او وروسته بیا د را ولسوالۍ کې وژل شوي دي. طالبانو او د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو جنګیالیو لخوا پر خبره رسنیو خپاره شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یوه غرنۍ سیمه کې د څو کسانو مړي پراته دي. یوه بله ویډیو کې بیا څو لاس تړلي کسان ښکاري چې طالب وسلوال یې بدرګه کوي او وایي تسلیم شوي دي. د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د اطلاعاتو او اړیکو مسؤل ویاند محمد صادق عاقف ظاهرا پنجشیر کې همدغو وروستیو پیښو ته په اشارې پر خپل ټویټر لیکلي چې د پنجشیر ملت زموږ ورونه دي، باید د بغاوتیانو په سمه توګه مخه ونیسي. پرون د ملي مقاومت جبهې ویاند صبغت الله احمدي BBC ته ویلي د دوی چاریکانو تیرې 2 ورځې پنجشیر کې 3 شپېته طالبان وژلي دي. هغه زیاته کړې وه د طالبانو له اړخه د جګړې مشري مستقیما د دوی د دفاع وزارت مرستیال قیوم ذاکر لاس کې اخیستی او ګواکې له سویل او سویل ختیځې زرګونه وسلوال دغه ولایت ته وروستي دي. خو پنجشیر لپاره د طالبانو د والي ویاند ابوبکر صدیق بیا BBC سره خبرو کې د دوی وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اوښتلو او دغه ولایت ته د نورو ځواکونو د استول کېدو ادعاوې په بشپړ ډول رد کړې وې. طالبانو څو اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې ملا عبدالقیوم ذاکر پنجشیر او اندرابونو لپاره پوځي قوماندان ټاکل شوی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.